الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو عزتمندو عزیزانو مؤمنانو مسلمانانو، دا د الله جل جلاله ډیر فضل او کرم په موږ او تاسو باندې شوی چې د رحمت برخه اخلاص شوی د میاشت رمضان او په مغفرت کې رواني او راتلونکې جمعې ورځ د میاشت رمضان مبارکې 28مه ده او زړه مې دا غواړي چې باید د اعتکاف په برخه کې وغږیږم. عزیزانو، دا درته وایم چې اعتکاف په خپل په ذات کې په درې قسمه دی: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف او مستحب اعتکاف. واجب اعتکاف هغه اعتکاف ته ویلی شي چې چا په ځان باندې نظر منلی وي. سنت اعتکاف هغه چا ته ویلی شي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت موږ او تاسو ته پاتې دی. او مستحب اعتکاف هغه دی چې یو ساعت یا نیم ساعت یوې ورځې دپاره په مسجد کې د اعتکاف په نیت باندې سړی کینی. دا اعتکاف دا په ابتدا د اسلام کې دا د رهبانیت په نوم باندې یادېدو او کافرانو به هم د خپلو بتانو ته عبادت پې کول. اللہ کریم فرمائی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. دا سشے بوتان دی چې تاسو د هغې دپاره عبادت کوئ. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی چې دی کافرانو ته ووایه مشرکانو ته چې تاسو د خپل بوتانو ته عبادت کوئ، دا څه عبادت کوئ؟ نو اعتکاف په لغت کې یو ځای کې درنګ تېرولو ته ویلی شي. نو دی کافرانو به د خپل د بوتانو سره وخت تېرول او یهودو نصارا او ملایان به هغې به ځان دپاره وړې وړې وطاقونه به جوړ کړي وي، هغې به په هغه ځای کې عبادت پې کول. دغه عبادت ته به او د یهودو نصاراو علما چې هغې په وړو وړو وطاقونو کې عبادت پې کول، هغې ته به رهبانیت ویلي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام هم چې کله ابتدا د اسلام کې لا وحی نو شوی، رسول الله به غار حرا ته تلو، هلته به هلته د الله رب العزت سره برازداری کول، الله ته به عبادت کول. خدا ته دغه رهبانیت زموږ په اسلام کې دا منسوخ شوی عمل دی. اوس نو مسلمانانو باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله په دویم کال د هجری کې میاشت رمضان په فرض کړ، نبی علیه الصلاة والسلام په دویم کال د هجری کې چې الله تعالی روزي په فرض کړي، نو نبی علیه الصلاة والسلام په آخري عشره کې نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف وکړو. اوس بهترین د اعتکاف دپاره ځای مسجد حرم دی. دویم قدم کې بهترین ځای د اعتکاف دپاره مسجد نبوي دی، ځکه هلته یو اعتکاف په 1 لاک حسابیږي، مسجد نبوي کې یو په 50,000 حسابیږي، یو مونځ په بیت الله کې 1 لاک او په مسجد نبوي کې 50,000. او دا حدیث پاک ما په خپلم لیدلی چې په جامع مسجد کې یو مونځ په 500، په صغیر مساجدو کې یو په 25 او یو په 20 درجې حسابیږي. نو فلهذا اعتکاف کول په جامع مسجد کې د صغیر مساجدو نه بهتر او اولا دی. که نور تکلیفي ورته په صغیر مسجد کې هم اعتکاف کولی شي. زنانو دپاره چې زنانه اعتکاف کوي په خپل په کور کې اعتکاف کولی شي. اما زنانه که چېرته په دغه اعتکاف په حالت کې دی باندې ماهواري مرض پې راغی، نو اعتکاف یې باطلیږي. اما د شرم دپاره که دی په ځان شرمیږي چې څوک را باندې پوه نشي، نو دی به اودس به کوي او قرآن تلاوت پې نشي کولی او بل چا ته درس او تدریس هم نشي کولی په قرآن کې. اما اودس به کوي په هماغه ځای کې په اعتکاف په ځای کې جانماز څخه وړي همالته تسبیحات تذکیرات تحلیلات به وایي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تسبیحات دي، تحلیلات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اذکار تسبیحات تحلیلات دا کولی شي، شان دي تکبیرات هم کولی شي. نو فلهذا نو سړو د پاره
مسجد حرم، بیت مسجد نبوي، جامع مساجد، صغیر مساجد، زنانو د پاره په خپل کورونو کې اعتکاف کول. او کچرته زنانا حالته بعضې زنانه د سیدي چې ماهواري ګولۍ تیروي، نو بالکل د هغې دپاره اجازت دی چې ګولۍ تیر کړي، نه روژې خرابېږي او نه چې د اعتکاف یې خرابېږي. نو فلهذا اعتکاف فضیلت څومره دی. حضرت علی بن حسین، امام حسین رضی الله تعالی عنہ زوی چې د حضرت علی کرم الله وجهه مسیح دی، هغه په یو روایت کې چې دغه روایت امام طبري رحمه الله په خپل کتاب کې تاریخ طبري کې اخستی دی چې هغه وایي چې څوک اعتکاف وکړي نو دومره الله جل جلاله د هغې دپاره ثواب او اجر ول ورکوي لکه حجتین و عمرتین، لکه دې سړي چې 2 حجونه او 2 عمرې کړي وي، یا هغه زنانه چې 2 حجونه او 2 عمرې کړي وي. او دغه شانتي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه مسجد نبوي کې په اعتکاف کې هم چې یو سړی راغی اعرابي باندې چې راغی، زما په څنګ کې کېناستو، خو ډېر په سوچونو په فکرونو کې ناستو. نو ما ورته وویل چې څنګه سوچونو او په فکرونو کې ناستې؟ و هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته اشاره وکړه او دا ویلې چې نبي علیه الصلاة والسلام یعنې په ما باندې دین دی. نو ما ورته چې زه لاړ شم در سره، وایي چې ورته راشي ډېر به ښه وي. وایي چې زه ورسره روان شلم. نو ما ته ویل چې اعتکاف دې هیر شوی دی. ما ورته ویل چې نه اعتکاف مې یاد دی، خو همدغه د قبر خاوند روضې مبارکې نه ما اورېدلي دي، یعنې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې رسول الله نه مې اورېدلي دي چې چا یو مسلمان مومن مسلمان سره یو ورځ څوک راووتو د هغې سره د په خدمت کې یا د هدایت په لاره کې، نو الله رب العزت ته هغې دپاره د 10 کالو اعتکاف اجر ثواب ول ورکوي. او ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې یوې ورځې اعتکاف الله جل جلاله د انسان د په منځ کې او د دې جهنم په منځ کې 3 خندقونو فاصله الله تعالی د دې په منځ کې راوړي، او د یوې خندق فاصله د ځمکې او د اسمان اندازې قدر ته دی. نو زما عزیزانو اعتکاف کول ډیر ثواب دی او ډیر اجر دی. که په یو کلي کې هېڅ چا اعتکاف ونه کړ، د ټول کلي غاړه پې بندېږي. او که چېرته یو نفر اعتکاف وکړ نو د ټول کلي غاړه پې خلاصېږي. نو اعتکاف د دې په معنا سړی کوي چې زما ګناهونه الله معاف کړي او زما به الله تعالی د ګناهونو څخه نجات را په نصیب کړي. نو دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام سنت هم دی. نو اعتکاف کول سنت واجب او مستحب دی. نو یو ساعت تېرول په مسجد کې د نفع اعتکاف په نیت باندې دا هم ثواب او اجر لري. نو عزیزانو اعتکاف کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه موږ ته پاتې دی، او دغه سنت طریقه د ژوندي کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې دپاره د 100 اجر شهیدانو ثواب او اجر الله تعالی وله ورکوي. نو راځئ چې موږ او تاسې د ثواب په نیت باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د ژوندي کولو په خاطر موږ او تاسې باید په مسجد کې، باید مساجدو کې او په اول قدم کې جامع مسجد کې، که جامع کې نه صغیر مساجدو کې باید موږ او تاسې اعتکاف وکړو. اعتکاف ثواب او اجر ډېر زیات دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تر څو رسول الله ژوندی و، نبي علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې هلته د اعتکاف کول. خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه رحلت وکړو، بیا به د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانو به اعتکاف کول. نو بالکل زنانه هم د اعتکاف کولی شي. الله تعالی د موږ او تاسې په دې حدیثونو باندې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق هم په نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين.